نو دلته اوس د ام حبیبه رسول صلی الله علیه وسلم د خصفا خبره وکړه چې یا رسول الله په ما باندې استحاضې د وینه راځي هوار وخي نو زه به څه کومه فامرها ان تغتسل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې غسل کوه فکانت تغتسل لکل صلاه نو هغې به هر مانځه لپاره غسل کوه دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی دلته مسله دا ده چې هغې به غسل کو هر مانځه ته دا طریقه یاده کوي چې کله یو زنانه باندې همیشه بیماري د دې یو څو مرتبې دي دا به څه کوي څه به نه کوي په دې باندې لازم دا دي چې هر مانځه دپاره به اودس چاردام کوي لکه مخکې حدیثونه تېر شوي هر مانځه دپاره اودس چاردام لکه مازدیګر لمونځ کوي چاردام به وکړي ماښام دپاره چاردام او دا مسله د هغه چا دپاره هم ده چې چا نه د میچازو قطرې ځي په مخ یا د چا نه هوا وځي یا بله بیماري شي په مخ د اودس ماتېږي هغه ټولو دا مسله ده څنګه چې دې زنانه دا مسله ده هر مانځه ته به اودس چاردام کوي په دې باندې به فرض لمونځ وکړي چې ورسره نفل کې هغه دې وکړي تلاوتونه کې هر څه چې کوي ودې کړي بیا چې بل مانځه وخت راغی او بل لمونځ کوي نو بیا به اودس کوي یو طریقه ده دویمه طریقه حدیثونو کې دا ښویې شوې ده چې دا د غسل کې هر مانځه ده او دا ګران کار دی او لازم نه دی درېیمه طریقه دا ښویې شوې ده چې دوه مونځونه به یو ځای کوي او د دې دپاره به غسل کوي نو څو غسلونه پرې راځي درې ماښام ماسخوتن یو ځای کوي او ماسپښین او مازدیګر یو ځای کولی شي دا مسله ډېرو ځوانانو ته نه ده معلوم ځکه چې موږ د دین نه لرې یو نو دا د هغوی دپاره اسانتیا ده چې دا دوه مونځونه به څنګه یو ځای کوي دا داسې نه وي څنګه چې سفر کې یو ځای کوي چې هر ټیم وکړو نه د اولنی مونځ به اخرني وخت له راولي او دا دویم مونځ به په اولني وخت کې وکړي دواړه جمع شو لکه اوس ماسپښین د مانځه وخت ختمېږي که نه د اخري وخت کې به دا کوم مونځ وکړي ماسپښین ورپسې به مازدیګر نو چې دوه مونځونه یو ځای کوي نو بیا به څه کوي بیا به غسل کوي او که هر مونځ جدا کوي نو بیا اودس چاردام پرې لازم دی هر مانځه دپاره اودس چاردام دا لازم دی دې سره بله اهمه مسله چې تعلق ساتي هغه ده چې کومې زنانه باندې د استحاضې د بیماري د رګ د وینه پرې راځي په مخه دا داسې نه ده څنګه چې زنانه باندې د حیض بیماري راځي دا به روژه هم نیسي دا به مونځ هم کوي دا به روژه هم نیسي دا اعتکاف هم کولی شي دا د قرآن تلاوت به هم کوي دا د قرآن له لاسه هم وروړی شي دا د تلاوت سجده به هم لګوي دا د شکر سجده هم لګولی شي او ټول عبادات به کوي لکه څنګه چې یو پاک انسان یا یو پاکه زنانه نو د حیض او دې مسله جدا ده دلته دا مسله هم ده چې د دې سره خاوند کوروالی هم کولی شي دې سره خاوند کوروالی هم کولی شي ځکه چې حدیثونو کې رسول صلی الله علیه وسلم د دې نه مننه نه کړې او سبحان الله صحابه کرامو د بیبیانې چې دي په دوی کې 11 زنانو مبارک راځي چې په باندې دا بیماري وه 11 زنانه او د رسول صلی الله علیه وسلم نه نه دي نقل چې هغه صحابه کرامو ته ویلي چې دې زنانو نه ځان لرې ساتي او رسول صلی الله علیه وسلم راغلی و د دین د بیانولو لپاره دا نشي کېدی چې رسول صلی الله علیه وسلم د یو مسله په امت کې نه هغوی ته د ضرورت وي او هغه دې نه بیانوي د هغه ذمهواري او بیانول نو چې کله یو زنانه باندې د استحاضې د بیماري نو خاوند ورسره کوروالی کولی شي